نه پوری چې چا بے ادبی گستاخی کړی دا الله هغه دنیا د پاره عبرت جوړ کړی دی. په لاهور کې د اهل حدیث او حضرات یو ډېر لوی جید عالم داود غزنوی رحمت الله علیه، هغه یو مضبوط علمی انسان، معتدل مزاج انسانو، حالات شناس انسانو. دغه په مجلس کې با ډېر لوی لوی خلک راتلل کې ناستل با. یو ورځ دغه په مجلس کې یو کس د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، اس امام اعظم ابو حنیفه څوک دی؟ الحمدللہ سلور واړه امامان برحق دي، حنفیان، حنبلیان، شافیان، مالکیان. الحمدللہ دا ټول چې کم کم امامانو څوک تقلید کوي هغه ټول امامان برحق دي. او د ټولو امامانو باندې الله لوی مقام او لوی مرتبه علمی اعتبار سره، فقاهت اعتبار سره الله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته ورکړی دا. نو دغه په مجلس کې یو کس د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تذکره رااله. نو هغه کس د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې ناسیبه کلمات استعمال کړه. او کله چې مجلس برخاست شو نو ته خپلو ملګرو ته ووایې دا کم کس چې د امام اعظم ابو حنیفه اگر چې زه اهل حدیث ما سما مسلکی اختلاف به ورسره وي، لیکن زه د هغه قدر، د هغه عظمت، د هغه علمي تشخص هغه زه پیژنم چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باره کې د نازیبه الفاظ استعمال کړي دي، ګنده کلمات استعمال کړي دي. او کدی کس توبه ونه وکړه نو زه یریږم چې د دنیا نه د ایمان د نور نه محروم لاړ نشي. وخت تیرېده، په دغه وخت کې 25 کاله تیر وتله. د 25 کالو نه بعد د چا مخکې چې دا مجلس شوی او داود غزنوی صاحب د کم کس نشاندهی کړې وه که د توبې نه بغیر د دنیا نه لاړ، توبه یې ونه وکړله، نو د ایمان نه به د لاس ووینځي او به ایمانه به د دنیا نه لاړ شي. نو دا سړی ورځ تېرېدله د دهریه شه او بیا دې لاړ لندن ته. کم کار چې درنه الله د دین لږ دی راغسته، د عالم او د امام د توهین په وجه باندې الله هغه کار نه محرومه که او دهریه شه او لاړ لندن ته او هلته هغه ویټر شه، ټیبل یې به صفا کولې او په دقه حالاتو کې هغه بیا مازغو کار پرېښده. 3-4 کاله هغه د بسترې بندیوانه شه او هغې نه بعد هغه د دنیا نه لاړ، د ایمان نه خالی دنیا نه لاړ. نو دغه کس دی راغې ورته یې وویې حضرت تا چې کم کس بارې کې پیشنګویي کړې وه نن هغه د ایمان نه بغیر په تهریه توب کې د دنیا نه لاړ، تا په کم کشف و کراماتو په ذریعه باندې ویلو؟ هغه ورته وی چې زما کشف و کرامات نه دي. کله چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د الله یو ولی، د الله د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین یو خادم باره کې د داسې ناسیبه الفاظ استعمال کړه، زما به ورسره مسلکی، مذهبي او دینی اختلافات ضرور وي، لیکن صدا ګڼم چې هغه الله یو مقام علمی حلقوں کې، عوامی حلقوں کې او پورا دنیا کې یو مقام الله هغه ته ورکړی دی او یو عظیم عالم سره عظیم فقیه دی. کله چې دا توهین وکړ نو سما مخکې د دوارو جهانو سردار، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الرسل، فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
दा कलिमात मुबारका दा हदीस मुबारक रागे मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। दे अंबिया गुस्ताखी चिचा करे दा अगर खादा न दमुनते जबान खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पचवन के और बादल वफात न बोले जे चा बेअदबी गुस्ताखी करे दा अल्लाह अगर दुनिया दे पारा इबरत जोड़ करे दे चाचे दे सहाबा गुस्ताखी करे दा अगर अल्लाह लफ्जी जोड़ करे दे